السلام علیکم ستړي مشئ جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې د جرمني ژبې مودال وربن یا مودال فعلونه زده کوو. دا څه ډول فعلونه دي، چیرته کارول کیږي، څه معنا لري. په همدغه ډول د müssen او sollen ترمنځ توپیر څه ده، د können او dürfen ترمنځ توپیر څه ده، همدارنګه wollen او möchten چیرته کارول کیږي. نو د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې درس ته ورسم غواړم تاسو نه مننه وکم. له تیرو دریو څلورو میاشتو راهیسې چې زه په دغه چینل کې د جرمني ژبې د ګرامرونو په اړه باندې خپرونې جوړوم، زموږ سبسکرایبران 1600 نفرو ته رسیدلي. دا ټول ستاسې د ملاتړ نتیجه ده. ستاسو له ملاتړ، هڅونې، سبسکرایب، کومنټ او لایک څخه یوه نړۍ مننه. دغه ویډیو چې تاسو ګورئ دا په چینل کې 19مه ویډیو ده او هیله مو دا ده چې په 20مې ویډیو سره زموږ د چینل غړي 2000 نفرو ته ورسیږي. نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو لایک کړئ، کومنټ وکړئ او دا له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. او که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو حتما لاندې د سبسکرایب بټن کېکاږئ، ترڅنګ یې د زنګ بټن کېکاږئ ترڅو هر کله موږ نوې خپرونې اپلوډ کوو تاسو ته احوال درسي. ورګرځو خپل درس ته. مودال وربن په جرمني ژبه کې شپږ دانې فعلونه دي. دغه فعلونه چې کله له اصلي فعل سره راسي د اصلي فعل معنا تغییروي، بدلوي. müssen، sollen، können، dürfen، wollen او mögen. دا فعلونه څنګه د جملې معنا بدلوي؟ تاسو دغه جملې ته پام وکړئ. Ali isst einen Apfel. Ali مڼه خوري یا Ali یوه مڼه خوري. دلته دغه ایست زمونږه فول ورب ده، اصلي فعل ده. که موږ له دې سره مودال وربن وکارو، مودال فعلونه وکارو، د دې معنا په دغه ډول باندې تغییر کوي. Ali muss einen Apfel essen. Ali باید یوه مڼه وخوري. ګورئ، Ali isst einen Apfel. Ali یوه مڼه خوري. Ali muss einen Apfel essen. Ali باید یوه مڼه وخوري. د جملې معنا تغییر وکړه. sollen، Ali soll einen Apfel essen. Ali باید یوه مڼه وخوري. müssen او sollen دواړه باید معنا ورکوي. په تفصیل سره توپیر وروسته زده کوو. können، Ali kann einen Apfel essen. Ali کولی شي یوه مڼه وخوري. dürfen، Ali darf einen Apfel essen. Ali کولی شي یوه مڼه وخوري. د können او dürfen لغوي معنا یو شی ده، په اصطلاحي او توپیري معنا باندې وروسته خبرې کوو. wollen، Ali will einen Apfel essen. Ali غواړي چې یوه مڼه وخوري. mögen، Ali mag einen Apfel essen. د Ali خوښیږي چې مڼه وخوري. تاسو دلته ګورئ چې څنګه دغه مودال فعلونه له اصلي فعل سره یوځای کیږي او د اصلي فعل معنا بدلوي. له دې سربیره که چیرې هم په جمله کې یو مودال فعل کار شوی، دغه اصلي فعل یا فول ورب بیا د جملې آخرې ته ځي. لکه همدغه جملو کې چې ګورئ، دغه اسن د جملې آخر ته تللی او خپل انفینیټیف حالت ته تللی بیرته یا اصلي بڼې ته. انفینیټیف حالت اصلي بڼې ته وایي. ورځو دغه یو فعل په تفصیل سره زده کوو. لومړی فعل ده müssen. د پښتو معنا یې ده باید. حتمی او اجباري عمل ښکاره کوي، یعنی بله چاره نه وي او باید چې دا عمل ترسره سي. ګردان یې په دغه ډول ده. ich muss، du musst، er sie es muss، wir müssen، ihr müsst، sie müssen. د دغه فعلونو د ګردان د اسانه زده کولو لپاره باید ووایم چې د مفرد کسانو په لومړي شخص او دریم کس کې، یعنی ich، er sie es، دا دواړه په یو ډول باندې وي. د شپږ وړو فعلو ګورئ، ich muss، er sie es muss. په همدغه ډول د wir او د sie بڼه په یو ډول باندې وي. wir müssen، sie müssen. دا معلومات تاسو سره کومک کولی شي چې د دې ګردان په اسانۍ سره زده کړئ. ټول دغه شپږ وړه فعلو کې همدغه شی ده. دغه müssen فعل چې ده د ضرورت، دندې، امر یا قانون حالتونه ښکاره کوي. د بیلګې په ډول ich muss jetzt gehen. زه باید اوس لاړ سم. دا یو ضرورت ده، حتما باید اوس لاړ سم، یو ضرورت را پیښ شوی. Du musst Deutsch lernen.
ته باید جرمني ژبه زده کړې. دا یوه دنده ده یا یو مسئولیت ده. حتما یې باید زده کړې. In einer Bibliothek muss man leise sein. په یو کتابتون کې باید سړی چوپ واوسي. دا یو امر ده یا یو قانون ده. بل فعل ده sollen. sollen باید معنا ورکوي خو غیر اجباري عمل ښکاره کوي. یعنی حتمی نه ده چې دا عمل باید اجرا سي. د زولن په تلفظ کې یو څه ته مو پام وي. ځینې خلک دغه دوه هجا تلفظ کوي. زولن. خو آلمانیان په تیره بیا د آلمان په شمال کې یا د جرمني په شمال کې بیا دا یو سیلابل تلفظیږي. زولن. گردانې په دغه ډول ده. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. دا فعل د تمې نامستقیم امر یا د مشورې په وخت کې کارول کیږي. د بیلګې په ډول man soll nicht mit dem Handy spielen. سړی نه باید موبایل کې گیم وکړي. دا یوه تمه ده چې له هر چا نه ځي چې موبایل کې نه باید گیم وکړي. موبایل د کار او د زنګ وهلو او د ضرورت لپاره ده. بله بیلګه Der Doktor sagt, du sollst mehr schlafen. ډاکټر وویل ته باید ډیر خوب وکړې. دا یو نامستقیم امر ده چې ډاکټر دا خبره کړې ده. اوس یو بل کس تاسو ته دا خبره کوي د ډاکټر له خولې نه. په دغه حالت کې هم د زولن له فعل نه کار اخیستل کیږي. Was soll ich machen? زه باید څه وکړم؟ دا یو مشوره ده. د مشورې د اخیستلو لپاره هم د زولن فعل نه کار اخیستل کیږي. müssen او sollen توپیر څه ده؟ müssen حتمی او اجباري عمل ښکاره کوي. دغه باید 100% ده، یعنی حتما باید دا کار وسی. sollen څه ده؟ تمه یا غیر اجباري عمل ښکاره کوي او دومره تاکید په دغه عمل باندې ضرور نه ده. د بیلګې په ډول heute bin ich krank. نن زه مریض یم. Ich soll nicht zur Arbeit gehen. زه نه باید کار ته ولاړ سم. aber ich muss es melden. خو زه باید احوال ورکړم. اوس څوک چې مریض وي کیدای شي کار ته لاړ سي خو تمه یا توقع ترې نه دا ده چې لاړ نه سي. Ich soll nicht zur Arbeit gehen. مګر حتما باید خپل رئیس ته خبر ورکړي. aber ich muss es melden. بل فعل ده können. معنی ده کولی شي. دا فعل وړتیا او امکان ښکاره کوي. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. بیلګه Ali kann Klavier spielen. Ali کولی شي پیانو وغږوي. دا د علي وړتیا یا مهارت ښکاره کوي چې هغه کولی شي پیانو وغږوي. Wir können morgen ins Kino gehen. موږ کولی شو سهار ته سینما ته لاړ شو. دلته اوس امکان ښکاره کوي، یعنی سبا ته امکانات شته ده. سبا ته مثلا ټیکټ موجود ده د سینما، همدارنګه موټر کې تیل شته، دادا هم کور کې نشته چې موږ ته څه ووایي. ښه، wir können morgen ins Kino gehen. موږ کولی شو سهار ته سینما ته لاړ شو. دلته امکان. بل فعل ده dürfen. dürfen هم کولی شي معنا ورکوي خو د اجازه درلودل ښیي. گردانه ده ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. بیلګې په ډول du darfst heute früher nach Hause gehen. ته نن کولی شي وخته کور ته لاړ سې، یعنی اجازه لري چې وخته کور ته لاړ سې. Hier darf man nicht schwimmen. دلته څوک نشي کولی لامبو وکړي، یعنی څوک اجازه نه لري دلته لامبو وکړي. Darf ich dir eine Frage stellen? زه کولی شم تا نه یوه پوښتنه وکړم. اجازه اخیستل دي که نه؟ د können او dürfen ترمنځ توپیر څه ده؟ können وړتیا او امکان ښکاره کوي. dürfen اجازه ښکاره کوي. د بیلګې په ډول ich kann schwimmen. زه کولی سم لامبو وکړم، یعنی ما کې دا وړتیا شته. aber ich darf nicht hier schwimmen. خو دلته اجازه نه لرم چې لامبو وکړم. دلته یې نشم کولی.
بل فعل ده wollen. wollen په معنا د غوښتل. گردانې ده ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. بیلګه ich will etwas essen. زه غواړم یو څه وخورم. Ali will Deutsch lernen. Ali غواړي جرمني ژبه زده کړي. Wir wollen morgen ins Kino gehen. موږ غواړو سهار ته سینما ته لاړ شو. دا څو wollen چې معنی یې غوښتل دي. خو که چیرې تاسې له یو بل چا نه یو څه غواړئ، دلته بیا له wollen فعل نه کار نه اخلو، möchten نه کار اخلو. möchten د mögen یوه بڼه ده چې وروسته پې خبرې کوو. وروستی فعل ده mögen. mögen په معنا د خوښېدل. ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. بیلګه احمد mag پیتزا. د احمد پیتزا خوښیږي. ich mag nicht arbeiten. زما نه خوښیږي کار وکړم. دغه mögen فعل په انفینیټیف یا اصلي حالت کې ده. د دې یو بله بڼه یا یو بل حالت ده په نوم د کنیکټیف 2. کنیکټیف 2 د فعل داسې یوه بڼه ده چې په هغه کې یو فعل یو خیالي عمل ښکاره کوي. خو د دغه mögen کنیکټیف 2 چې ده möchten ده. ich möchte, du möchtest, sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, wir möchten. معنی یې کېږي غوښتل خو په احترامانه او رسمي بڼه باندې. دغه möchten ته زیاتره زده کوونکي فکر کوي چې دا یو جلا مودال ورب ده، وم فعل ده، وم مودال ورب ده. خو داسې نه ده. دا د mögen بل حالت ده یا بله بڼه ده. کله هم چې موږ له چا نه یو څه غواړو د wollen په ځای möchten کاروو. د مثال په ډول ich möchte einen Pizza bestellen. زه غواړم یوه پیتزا فرمایش ورکړم. فکر وکړئ تاسې رستوران کې یاستئ یا رستوران ته ټلیفون کوئ او غواړئ یوه پیتزا غواړئ. که ووایئ ich will einen Pizza bestellen، نو رستورانت والا به درته ووایي چې ځه مړه دا ته دې ووایه، ځکه هغه یو رقم د امر بڼه لري. پر ځای باید ووایو ich möchte einen Pizza bestellen. زه غواړم یوه پیتزا فرمایش ورکړم. دا احترامانه ده. یا wir möchten bezahlen bitte. موږ غواړو چې پیسې تحویل کړو. لطفاً یا په مهربانۍ سره. ورځو یو اړین مطلب ته چې د موډال فعلونو په هکله باندې ده. هغه دا ده چې موډال فعل د اصلي فعل پر ځای هم کارول کېدای سي. په یوه جمله کې لکه ich kann Deutsch sprechen. دلته kann مودال فعل ده، sprechen فولورب یا اصلي فعل ده. من کولی سو دغه sprechen بیخي لرې کو وی نه وایو، ووایو ich kann Deutsch. زه کولی سم آلماني ژبه خبرې وکړم. ځکه معلوم داره ده ich kann Deutsch له Deutsch نه بعد sprechen راځي. دغه sprechen اړین نه ده چې دلته یاد سي. یا بل مثال ich muss nach Hause. زه باید کور ته ولاړ شم. ich muss nach Hause gehen یا fahren. دغه دوه فعلو کې یو راځي، خو ضرور نه ده، اړین نه ده چې دا ووایو. sie will einen Kaffee. هغه غواړي یوه قهوه وڅکي. sie will einen Kaffee trinken. دغه trinken نه یادو. چې کله هم دغه فول ورب د جملې په آخر کې موږ حذفوو نه یادو، د جملې معنا هماسې پاتې کېږي او زموږ دغه مودال فعل اصلي فعل ته تبدیلیږي. kann muss will دلته نو فول ورب دي، د فول ورب وظیفه کوي. بل اړین مطلب دا چې مودال فعلونه د نورو فعلونو په شکل باندې پریتریتوم حالت هم لري. که د دغو د پریتریتوم حالت زده کول غواړئ، د دې په اړه موږ په پریتریتوم خپرونه کې یا د تیرې زمانې په خپرونه کې توضیحات ورکړي دي. لینک یې لاندې د ډسکرپشن په برخه کې ږدمه، تاسې کولی شئ هلته یې وګورئ. ډیره مننه چې خپرونه مو تر دې دمه پورې وکتله. زه تاسو نه یوه هیله لرم، لاندې د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ چې ستاسو د جرمني ژبې لیول څه دی، A1 A2 B1 او که له هغې نه پورته. د هغې تر څنګ راته ولیکئ چې دغه خپرونه څومره تاسو ته ګټوره تمامه شوه، څومره مو زده کړله. همدارنګه خپل نظریات او پیشنهادات او داسې په راتلونکي کې د څه په اړه باندې درسونه جوړ کړو هم راته ولیکئ. دا کار له ما سره مرسته کوي چې ستاسو لپاره نورې هم ښې خپرونې جوړې کړم. لایک او شیر مو هم له یاده ونه وځي. تر بلې خپرونې د الله په امان.